2023 کال هغه کال چې د پاکستان لپاره له هر لوري یو بدل کال و. امنیتي، سیاسي او اقتصادي بېثباتي، د پوځ په وړاندې د خلکو راپورته کېدل، د نویو جنګېدونکو ډلو ایجاد، د نړیوالو له پامه د پاکستان غورځېدل او د دغه هیواد د پیسو د ارزښت تر ټولو ټیټې بیې ته رالوېدل هغه څه دي چې د پاکستان په تاریخ کې یې ساری نه لیدل کېږي. په دې خپرونه کې به د پاکستان په تیرو بدو حالاتو او راتلونکو حالاتو رڼا واچوو. زه امینه وردک یم. په دې خپرونه کې تاسو ته هرکلی کوم. تیر کال د پاکستان او پاکستانیانو لپاره د امنیت له پلوه یو خونړی کال و. تحریک طالبان پاکستان وایي چې تیر کال یې په پاکستان کې نږدې 900 بریدونه کړي دي چې زرګونه پاکستاني پوځیان او امنیتي ساتونکي یې هلاک کړي دي. خو بل پلو بیا د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې 2023 کال په پاکستان کې یې په امنیتي پیښو کې 2.2% زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د بلوچ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پي له لوري په پاکستان کې ټول 29 ځانمرګي بریدونه شوي چې 329 کسان پکې وژل شوي او 582 نور ټپیان دي. تیر کال په پېښور کې د پولیسو په مرکز د بلوچستان په مستونګ او په ډیره اسماعیل خان کې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه تر ټولو خونړي بلل کېږي. د پاکستان د CRSS د ادارې د راپور له مخې 2023 کال په وسلوالو بریدونو کې بلوچستان او خیبر پختونخوا د وسلوالو د تمرکز صاحب، خو پنجاب او سیند بیا یو څه خوندي وو. د شنونکو په باور په پختونخوا کې د بریدونو یو زیاتوالی علت د هغو مدرسو له کبله و چې پاکستان پکې په افغانستان کې د جګړو لپاره ترهګر روزل. په امریکا کې د ویسکانسن پنتون استاد او د پاکستان د چارو کارپو استاد نجیب الله آزاد راته وویل چې 2024 کال به د پاکستان لپاره لا نور خونړی وي. بې له شکه چې د افغانستان جغرافیه، سیاسي وضعیت، هلته سیاسي حاکمیت هغه طالبان وي او که نور څوک وي، د پاکستان پر اقتصاد، د دوی پر سیاست او د دې ترڅنګ پر امن او ثبات خورا ډېر تاثیر لري. لکن افغانستان یوازینی فکتور نه دی چې د پاکستان پر دغه ټولو مسایلو که سیاسي وي، اقتصادي وي او که امنیتي وي، پر دې تاثیر ولري. د دې ترڅنګ نور ډېر زیات فکتورونه دي چې هغه د پاکستان پر دغه ټولو مسایلو ډېر زیات تاثیر لرلی شي، سره دی چې افغانستان خپل تاثیر لري. ځمکني واقعیتونو ته په کتو داسې ویلی سو چې پاکستان کې به ناامني خورا ډېره سي او فکټورونه یې بېلابېل دي. تر ټولو مهم فکتور چې کوم دی هغه د 1940 را په دې خوا په ځانګړې توګه د 1980 را په دې خوا د پاکستان ټوله تکیه، هغه که سیاسي وه، که اقتصادي وه او که نظامي وه یا امنیتي وه، هغه ټوله په متحده ایالاتونو وه. د افغانستان د سړې جګړې نه را په دې خوا او بیا د کورنۍ جګړه او بیا د ترهګرۍ په نوم جګړه کې پاکستان ټوله تکیه پر متحده ایالاتونو وه. د دې څخه یې خورا ډېر امتیازات ترلاسه کول چې هغه رول چې پاکستان د متحده ایالاتونو په سیاست کې درلودی هغه یې تقریبا له لاسه ورکړی دی. موږ ولیدل چې د پاکستان لوی درستیز کابو 2-3 اونۍ وړاندې چې متحده ایالاتونو ته راغلی و، په همغه تمه راغلی و چې دا 40 کاله دی د لنګې غوا استفاده د متحده ایالاتونو او د افغانستان د مسلې څخه کوله، لکن مایوسه ولاړی. دلته چې متحده ایالاتونو کې زه ورته ګورم او د ځینې سیاسینو حتی سناتورانو سره چې زما ناسته ولاړه ده، د پاکستان په وړاندې د متحده ایالاتونو نظر په بشپړه توګه بدل سوی دی. سناتوران او کانګرسمنان د پاکستان سره نور هیڅ ډول هغه ډول چې دی په تیرو 15-16 کلونو کې د پاکستان سره په سیمه کې هغه سیاسي همکاري درلوده، هغه نه غواړي چې ورسره ویلري. او دویم فکتور په پاکستان کې د بلوڅ او د پښتنو وسلوال او مدني فعالیتونه د پاکستان په خلاف خورا پر اوج ته رسیدلی دي. سیاسي شعور په ځوانانو کې خورا ډېر سوی دی چې دا پاکستان ته یو لوی ګواښ دی. دریم فکتور په خپله هغه سیاسي ګوندونه چې په پاکستان کې ملکي حکومتونه یې درلوده، په ځانګړې توګه د تحریک انصاف ګوند چې تیر 2 کلونه وړاندې پورې دی
په واک کې و یو چې کوم نیریټیو خپور کړي د پاکستان د پوز په حق باندې الته ذهنیتونه خورا ډېر بدل سول. هغه یو ډول ملاتړ چې پاکستاني پوز درلودي په پاکستان کې او د پاک فوج په نامه باندې هر چا پر دې باندې د سر قربانولو خبره کوله، هغه نیریټیو هغه روایت مات سو. خلک د دې په واقعیتونو پوه سول او هغه ملاتړ چې پوز درلودي ولسي ملاتړ هغه د لاسه ورکړی دی. او کله چې ولسي ملاتړ د پاکستان په څیر پوز د لاسه ورکوي نو الته به اقتصادي بحران هم راځي، الته به سیاسي بحران هم راځي، لکه راغلی چې دی الته به امنیتي بحران هم راځي، الته به ترهګري ډیریږي او هغه ترهګري ډلې چې دی په تیره کې روزلې بیا هغه له کنټروله وځي. یو له څلورم فکتور دا دی چې په افغانستان کې چې طالبان په واک ته راغلي دي، طالبان په لومړي ځل که څه هم په تیرو څو کلونو کې د پاکستان سره د متحده ایالاتونو سره روابط و، لیکن دا روابط ډېر زیات مستقیم سوله او متحده ایالاتونه اوس مستقیما د طالبان سره یو ډول تعامل هم لري. او ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې کوم بحثونه وسول هغه هم موږ ولیدل. طبیعي خبره ده چې د کې د متحده ایالاتونو خپل رول و، نو هغه مستقیم اړیکې چې متحده ایالاتونو طالبان خپل منځ لري پاکستان له منځه تر یو بریده پورې ووتی او په د سیمې نور قدرتونه د نړۍ نور قدرتونه هغه طبیعي خبره ده چې ځینې نور نیابتي ډلې دي چې په افغانستان کې هغه تقویه کیږي او بیا د سیمې ځینې نور قدرتونه چې هغه پاکستان کې د نامنۍ لپاره کار کوي چې د هغو ګټې دا ایجابوي. نو دغه ټولو فکتورونو ته په کتو سره یوازې طالبانو په واک کې پاتې کېدل نه، دغه نور ټول فکتورونو ته په کتو سره په پاکستان کې به نامنۍ خورا ډېره سي. که څه هم پاکستانی پوز TTP ته د ملامتیا ګوته نیسي، خو څارونکي په دې باور دي چې پاکستان د خپل بل کړي اور په لمبو کې سوځي. یوازې TTP نه بلکې تر دې ورهاخوا په پنجاب کې د تحریک جهاد پاکستان له لوري د پاکستان پر هوایي هډې برید هغه څه و چې د پاکستان د پوز قوت یې تر سوال لاندې راوست. بلوچستان بیا د پاکستانی پوځیانو لپاره بل هغه دوزخ و چې سږ کال پکې ډیر زیات پوځیان وسوځېدل. موږ هڅه وکړه چې په خپلواکه توګه هلته د شویو بریدونو او پاکستانی پوځ ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړو، خو ونه توانېدو. البته د بیلابیلو راپورونو په اساس هلته هم تر 125 ډیر بریدونه شوي چې 183 پاکستانی پوځیان پکې هلاک شوي دي. په ټوله کې د داعش ډلې فعالیتونه هم باید له پامه ونه غورځول شي چې په پاکستان کې د یو شمېر مهمو پیښو مسؤلیت ومنو. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان کې ولې 2023 کال بریدونو زور واخیست او نوې رامنځته شوې ډلې به څومره قوي شي؟ د امنیتي چارو کارپو او د افغانستان پخوانی د دفاع وزیر شاه محمود میاخیل وایي چې د پاکستان پوځ د ناسمو پالیسیو پایله دا شوه چې اوس دوی د سوي یو ناامنه هیواد دی. د پاکستان د ایجاد نه چې کله پوځ په پاکستان کې رول اضافه شوی دی، نو همیشه یې کوشش کړی چې د پاکستان پوځ نه استفاده وکړي او دا د خلیج هیوادونو ته د پاکستان پوځ ولیږي او په مقابل کې د عربانو نه یو څه پیسې لاسته راوړي. اما په تیرو 50 کلونو کې پاکستان وشو کړی چې مختلفې تورستي او افراطي ډلې تربیه کړي، وروزي او بالاخره هغه د افغانستان په ضد باندې او همدارنګه د منطقې د نورو هیوادونو په ضد باندې او حتی په دنیا کې د هغې نه استفاده وکړي چې یو طرف ته په خلکو ویری او بل طرف نه په پیسې ترلاسه کړي. نو په دغه 50 کلونو کې د افغانستان کې د دوه جنگونو چې هم د مجاهدینو په وخت د شوروي اتحاد پر ضد او وروسته د تورزم د جګړو په اساس باندې پاکستان ډېرې پیسې ترلاسه کړلې او پوځ بیا دغه پیسو نه زیاته برخه هغه څه ده چې تاسو د پاکستاني جنرالانو سرمایه کې حساب کړئ د 50 کالو مخکې او اوس وخت کې د ځمکې او د اسمان فرق لري. نو په دې خاطر باندې د پاکستان پوځ په حقیقت کې دا یو پروژه ده. تر اوسه پورې د دې جنگونو بدامنۍ و چې په داخل د پاکستان کې دی یا منطقه کې دی مدیریت یې کړی دی. اما اوس مشکل پاکستان ته دا دی چې هغه پیسې چې پاکستان په خوا ترلاسه راوړلې هغه سي پیسې د غرب د عربي هیوادونو او حتی د چین نور نه لاسته نشي راوړلې. نو په دې خاطر باندې پاکستان د
اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، د سیاسي ستونزو سره مخامخ ده او همدارنګه د امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. که څه هم تر یو حده پورې اوس پورې مدیریت یعنی کولی شي، اما زه فکر کوم چې د دې ورو ورو دغه کنټرول د لاسه وځي. هغه ځکه چې تورستي ډلو په خپل ځان لپاره جغرافیه پیدا کړې ده، سیمې پیدا کړې دي، روابط پیدا کړې دي، د عاید منبع پیدا کړې دي. نو زه فکر کوم چې په اوږد وخت کې د پاکستان لپاره دا به یو لوی مشکل وي. اما دا چې دغه تور د افغانستان په سابق حکومتونو یا حتی اوس اچي، دا په خپل بې ځای ځکه چې دغه ډلې اوس هم د یو په کنټرول کې دي، د یو په خو او خرابو تورستي او افراطي ډلو باندې تقسیم کړي دي او اوس هم غواړي چې د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي. اما زه فکر کوم چې د دې لپاره به اوس مشکلات ورځ تر بلې اضافه کیږي او نو افغانستان که په تیر رژیمونه یې سقوط کړي دي، بې ثباته کړي دي، نو اوس وخت د دې دی چې د پاکستان امنیت ته جدي ګواښ متوجه دی، په اقتصادي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې او په امنیتي لحاظ باندې. د پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې د معلوماتو له مخې 2023 کال یوازې په پښتونخوا کې 806 پیښې شوې چې تر ټولو زیاتې 132 په ډیره اسماعیل خان کې وې. د معلوماتو له مخې په پښتونخوا کې 103، په پېښور کې 9، شمالي وزیرستان کې 8 او جنوبي وزیرستان کې 50 امنیتي پیښې شوې چې یوازې پکې له 300 ډیر پوځیان هلاک شوي دي. په 2023 کال په پاکستان کې نوې وسلوالې ډلې رامنځته او دغه راز پخوانیو ډلو پرمختللې وسلې ترلاسه کړې چې پاکستاني پوځ یې سخت وډار کړ. سره له دې چې پاکستاني ادارې ډیر کله د ټي ټي پی او نورو ډلو د عملیاتو په اړه حقیقتونه نه وایي، خو د ټي ټي پی له لوري خبرپاڼه کې ویل شوي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 801 بریدونه کړي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغو بریدونو کې 908 امنیتي ساتونکي هلاک کړي دي، 1214 ټپیان او 23 نور یې ژوندي نیولي دي. خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې په یاده موده کې بیلابیل ډوله پوځي مهمات او وسلې هم لاسته ورغلي دي. که څه هم په افغانستان کې واک ته د طالبانو رسیدل هغه علت بلل کېږي چې پاکستان کې د ټي ټي پی او بلوڅو حملو ته زور ورکړی، خو د رویټرز په باور د ټي ټي پی او د پاکستاني پوځ ترمنځ د اوربند ماتېدل هغه څه و چې د پاکستان د پوځ خلاف یې د ټي ټي پی بریدونه لا پسې زیات کړل. د طالبانو د فکري جګړې غړی شفیق رحیمي وایي چې د پاکستان ادعاوې بې بنسټه دي او افغان طالبان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په خلاف وکاروي. نوموړي هغه خبره بیا تکرار کړه چې بیا د طالبانو مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد کړی ده. په افغانستان کې د نوي نظام له راتګ سره رښتیا هم په افغانستان کې د امنیت او د ثبات په برخه کې بې ساري ګامونه پورته سوي دي. په تیر شل کاله او تیر نږدې نظامونه څه چې له پیړۍ راهیسې که موږ وګورو نیمه پیړۍ په دې خوا موږ دغسې نظام حاکمیت د افغانستان په ټولو سیمو باندې واک پوره حاکمیت موږ نه ولیدلی. رښتیا هم نوي نظام کوردنونه ډېر اقدامات داسې کړي دي چې هغه په ستایلو ارزي. طبیعي خبره ده چې د سیمې او ګاونډي هېوادونه به نه غواړي، نه به یې شي زغملی. هغوی به له کلونو راهیسې خپلې برنامې په دغه خاوره کې د ناامنۍ څخه په استفادې باندې ترسره کړې وي او نن به هم دوی ګټه په دې کې وي چې افغانستان ناامنه واوسي. په ټوله کې د پاکستاني لوري نه وخت ناوخته ادعاګانې چې کېږي د افغانستان په تړاو، زموږ د ننني حاکمیت په تړاو باندې چې هغه یا په خپله خاوره کې د ناامنۍ لامل ګڼي یا یې په لاس لرلو باندې تورنوي. دا ټولې ډېرې بې بنیاده او بې بنسټه څرګندونې دي، لکه څنګه چې نن موږ ولیدل د امنیتي او تصفیوي کمیسیون ګډ خبري کنفرانس و، هغلته د افغانستان د دفاع وزیر یادونه وکړه، په څرګندو الفاظو یې وویل چې موږ له خپلو ګاونډیو هېوادونو تاجکستان څخه ډېر داسې تاجکستاني اتباع لرو چې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري او په دویم
قدم کې بیا د پاکستاني اتباع دي چې هغه دلته له هغو ډلو سره تړاو لري چې هغه د افغانستان نامنه کېدل غواړي او یا دلته د نامنۍ سبب ګرځېدلي دي. په دې تړاو باندې پاکستاني لوری هم داسې څرګندونې کوي، خو په ټوله کې د افغانستان خاوره د افغانان چې دي نن ورځ یوازې خپل هیواد خپلې خاورې ته یې ټوله پاملرنه توجه ده هېڅکله نه غواړي چې او نه د دې جوګه دی چې هغه په نورو هیوادونو کې لاسوهنې وکړي، د هغوی په نظامونو کې د هغوی امنیت اخلال کړي او یا هم داسې ډلو ټپلو سره د اړیکې وساتي، د هغوی تمویل وکړي چې هغه د نورو هیوادونو لپاره ګواښ وي. موږ ټوله پاملرنه دې ته ده چې څنګه وکولای شو خپل هیواد کې ثبات دوامداره کړو، خپل هیواد کې راغلی امنیت دوامداره کړو او د خپلو هیوادوالو تر بسایلو سوکالۍ پورې ورسیږو. نور هیوادونه د سیمې ګاونډ دوی فکر نه کوم چې رښتیا په حقیقت کې به دوی هم دا ورته معلومیږي، خو هسې پروپاګندونه چې کوي، خبرې وخت نه وخت څرګندونې چې کوي، د دوی هدف به یوازې د فشار په توګه په حکومت باندې خپله یو پړه اچول وي، له دې اضافه هېڅ هم حقیقت نه لري. دا خبرې ټولې بې بنیاده دي. باور دا دی چې 2023 کال په پاکستان کې د جنګېدونکو ډلو جنګي ستراتیژي بدله او له ځانه د دفاع پر ځای یې پر پاکستاني پوځیانو بریدونه زیات کړل چې دوی ته یې مثبته پایله وکړه. د سوشل میډیا تبلیغ، په سیمه کې د قومي خلکو خپلول او له ټي ټي پي سره د یو شمېر وړو ډلو انسجام هغه څه و چې د دوی پر وړاندې یې د پاکستان د پوځ روحیه کمزورې کړه. سره له دې چې ډېر بریدونه په پښتونخوا کې شوي، خو هلته جنګېدونکې ډلې ټي ټي پي وایي چې دوی به په 2024 کال په هر ځای کې د پاکستان پوځ په وړاندې خونړي بریدونه کوي. له بل لوري د بلوڅو خونړي بریدونه او د بلوڅو د لاریون کوونکو نیولو په غبرګون کې د هغوی وروستي ګواښونه هم د پاکستان او پاکستانیانو لپاره ویرونکي دي او ښایي هلته هم یو لوی بدلون رامنځته شي. خو دا چې 2024 کال به څه کیږي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.